هجرت په معنا د ترک سره راځي، خپل ځای پرېښودل، او بیا د دې ګڼې معناګانې دي. یو په بعض احادیثو کې هجرت په لغوي معنا راغلی دی، ان تهجر ما کره ربک. یو روایت کې راځي چې ته پرېږدي هغه شی چې ستا رب هغه بد ګڼي. یو ځای د ګناه مجلس دی، یو ځای کې غیبت کېږي، یو ځای کې دروغ دی، یا یو واده کې ته شریک یې ولته ډنګه ډونګه ده، یا بل د ګناه د فسق او د فجور کار دی، نو تا باندې لازم دی هجرت او د واده ځای پرېښودل په تا باندې لازم دي، د معصیت او د ګناه ځای په تا باندې پرېښودل لازم دي. او یو بل روایت کې راځي د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اصل او کامل مهاجر او هجرت کوونکی هغه دی چې هغه د هغه شینه هجرت وکړي چې رب العالمین د هغې نه منع کړې ده. د ګناه چې څومره اسباب دي، د ګناه چې څومره کارونه دي، هغې کې به بیا کینې نه، هغې کې به شاملېږي نه. زه ملګري ناست دي او هغوی دروغ شروع کړل، نو فوراً د دې نه پاسېږه او دا به تا ته انشاءالله د هجرت اجر رب العالمین درکوي. یو ځای کې ملګري ناست دي او هغوی غیبت شروع کړ، یو ځای کې ملګري ناست دي او هغوی تهمتونه خلکو باندې لګول، کنځلې کولې، بدې ردې ویلې، فحش مجلس یې کو، نو فوراً هغه مجلس پرېږده. یا یو ځای کې ته ناست دي اول ته ټي وي ولګېده یا ګانې بجانې ولګېدي، نو هغه مجلس بیا پرېږده، هغې نه هجرت کوه، په تا باندې لازم دي چې هغه ځای پرېږدي. او کنه ته هغوی سره ناست وي، نو د هغوی چې څه حکم دی هغه به ستا هم حکم وي. د هغوی بیا ته په ګناه کې ملګری شوي، چې کوم ګناه هغوی ته میلاویږي هغه به تا ته میلاویږي. اگر که ته خپله دروغ نه وي، دروغ د ملګري وي، اگر که ته خپله غیبت نه کوي، غیبت نه نور ملګري کوي، لیکن ته هجرت نه کوي، ته پاسېږي نه، ته هغه مجلس نه پرېږدي، نو تا کې ایمانی غیرت نشته. ځکه یو حدیث کې راځي د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله تاسو یو ګناه کار وګورئ، نو که وسم کېږي په لاس باندې هغه منع کوي، ورشئ او هغه شی بند کړئ، ختم یې کړئ. او که د لاس وس دې نه کېږي، نو بیا په لسان باندې ژبې باندې هغه ته ووایئ چې هلکه دا کار مه کوئ. او که په ژبې باندې دې وس نه کېږي، نو کم از کم په زړه کې خو بد وګڼه که نه، وذلک اضعف الایمان، او دا په ټولو کې کمزوری ایمان دی. او که نه ته هغه نه پاسې نه، نو پته لګي چې دا شی تا باندې ښه لګېږي، دا د ګناه کار په تا باندې ښه لګېږي. د دغې وجې نه بعضې علما لیکي چې یو انسان سرود ته ګانه بجانو ته خوند یې ترې واخیسته او ده ته یې خوند ورکه، سر یې ورسره وخوځاوه، لاسونه یې ورسره وخوځوله، یا یې نور څه اشارات وکړه، وی په ده باندې یره ده چې دا به په حالت د کفر کې د دنیا نه لاړ نشي، چې دا به مرتد لاړ نشي، ده نه به ایمان سلب شي. نو د ګناه په مجلس به خوشحالېږي نه، د ګناه په مجلس کې به کینې نه. او چې کله یو مجلس کې مخکې نه ناست یو ګناه شروع شوه، نو هغه مجلس به پرېږدي. یو داسې مجلس دی چې د هغې نه خلاصېني، لکه یو سړی په جهاز کې دی یا په ګاډي کې دی او څه ګناه شروع شوه، نو تا باندې لازم دا دی چې یو اواز وکړي چې هلکه دا بند کړه، یو ځل دوه ځل درې ځل اواز وکړه، چې بیا نه بندېده، نو بیا ته مجبور یې چې په هغې کې ناست دی، لیکن بیا به خپله توجه د هغې نه بل طرف ته چې ستا هغې ګناه طرف ته توجه نه وي، نو انشاءالله الله رب العزت به تا په هغې باندې بیا نه نیسي. بیا علما فرمایي دا هجرت په یو څو قسمه دی. یو هجرت دی د دارالحرب نه دارالامان ته، یو ځای کې ټول حربیان دي، یو ځای کې ټول کافر دي، لیکن تا په امن نه پرېږدي، ستا دین ته نقصان رسوي، ستا ایمان ته هغوی نقصان رسوي، ستا د ایمان او د اسلام چې ضروري احکام دي هغه په ښې طریقې سره ته نشي پوره کولی، نو فوراً د هغوی نه هجرت وکړه. لکه صحابه اول هجرت کړی د حبشو په لور باندې، نو دا هغه هجرت د دارالحرب نه دارالامان ته. اگر چې حبشو کې اسلام نه و، خو لیکن دومره ده چې هلته بیا ضدي او عنادي کافر نه چې د مؤمنانو ته اذیت او تکلیف رسولی و. نو لومبی هجرت دی د دارالحرب نه دارالامان ته. او دغه شان بعض علما وایي چې بل هجرت دی د دارالکفر نه دارالایمان ته. یو د کفر ځای دی،
یا مخکې نه هلته کفر دی او یا وروستو پکې ته هلته وي او کفار رالل او هلته غلبه وکړه مسلمان یرغمال کړل نو فوراً د هغې ځنه بیرته هجرت کوه هغې ځای کې مه پاتې کېږه لکه صحابه هجرت وکړه د مکې نه په طرف د مدینې اول نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړه او هجرت ډېر ګران کار دی ډېر عظیم لوی کار دی ځکه یې اجرونه هم ډېر زیات دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې نه روانېده چې کله لږ مزل وکړه بیا راواوړېده مخ مبارک یې راواړو او مکې ته مخاطب شو چې ای مکې زمونږ زړه ستا نه نه کېږي مونږ تا پسې خفه کېږو که چېرته دغه دین دشمنانو مونږ نه تنګولو مونږ یې ستا نه نه ویستلو نو مونږ به چېرته هم نه ویتلې ستا نه رسول پاک صلی الله علیه وسلم لاړ او هجرت یې وکړه مدینې ته او د هجرت ډېر فضایل راغلي دي ډېر زیات فضایل راغلي دي یو روایت کې راځي د الله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اول به جنت دروازه چې کلاوي هغه مهاجر کلاوي د جنت دروازه به وټکوي فرشتې به دې تپوس کوي چې تا سره حساب شوی دی هغه به وایي زه خو مهاجر یم ما سره رب العالمین حساب نه کوي هغوی ته فرشتو ته مخکې نه دا حکم شوی وي او په هغې باندې به ورشي دې کې به هغه مهاجر هم راځي یو سړي د ګناه نه هجرت وکړ نو دغې وجه نه بعض علما فرمایي چې بل قسم د هجرت دی دار الفسوق نه دار الطاعت ته یو ځای کې د فسوق او د فجور او د ګناهونو مجلس دی او تا هغه پرېښوده د الله د رضا دپاره تا ته هم دقه اجر میلاویږي تا ته به الله د هغې ضرور بدله درکوي الله به دنیا او د آخرت نعمتونه درکوي الله به کامیابي درکوي دقه شان بعض علما فرمایي یو غلط مجلس کې ناست دي او د هغې کې ګناه ده یا نور څه فحش خبرې دي هغه تا پرېښوده هغه هم په هجرت کې راځي او رب العالمین به تا ته ضرور د هغې اجر درکوي ان الذین آمنوا یقینا کسان چې ایمان راوړي والذین کسان هاجروا چې هجرت کړي وجاهدوا او جهاد کړي دي جهاد د جهد نه دی او جهد په معنا د کوشش سره راځي او په اصطلاح کې بذل النفس والمال لاشاعه الاسلام خپل ځان او خپل مال خرج کول د پاره د اشاعت د دین اسلام چې دین اسلام قائم شي دین اسلام ترقی وکي او هر ګډ ګډ ته دین اسلام ورسیږي به علماء کرام فرمایي چې د جهاد په دغه معنا چې د جهد نشي او د کوشش نشي او بذل او خرج کول د خپل نفس او مال راشي دا په ډېر قسمونو باندې دي یو قتال دی هغه صرف هغه جنگ ته ویلی شي چې توره سره راوالي یا نیزه راوالي یا دې وخت چې کوم جدید اصلحې دي دا راوالي او د کافر مخې ته ودرېږي او بل جهاد دی نو د جهاد علماو ګڼې معنیګانې کړي دي یو معنا امام ابن کثیر او دغه شان نور مفسرین دلته دا کړي ده چې جهاد دام دی چې یو سړی د کور نه وواته د علم د حاصلولو دپاره علم زده کولو دپاره وواته دا عظیم جهاد دی پرفتن دور کې مادي دور کې چې هر طرف ته د پیسو او د دنیا اوازونه دي او هغه سړی لوی سړی ګڼلی شي هغه سړی کامیاب سړی ګڼلی شي هغه سړی هلکه وي دا فلانکې خو ډېر مخکې دی فلانکې خو رسېدلی دی څوک چې چا سره پیسې اشرفۍ او ډالرې ډېر دي په دغه مادي دور کې ته د دین د زده کړې لپاره پلار راویستي نو ستا پلار هم غټ مجاهد دی او تا هم غټ جهاد وکړه لیکن دې دپاره به پوره کوشش کې چې کله ته ځان ته مجاهد وي کله به یخني راځي کله به ګرمي راځي کله به مدرسې کې روټۍ میلاویږي کله به نه میلاویږي کله به د استاد د وجې ته تکلیف میلاویږي کله د انتظامیې طرف نه به تا تکلیف میلاویږي کله به په خوراک کې څه شی وي او کله به نه وي کله به پکې نه حرم راځي کله به د ګرمۍ په ورځو کې بجلي وغیره نه وي دغه شان په یخنۍ کې به نور څه اسباب نه وي دا ټول به ته برداشت کې نو تب هم په جهاد فی سبیل الله کې داخل او دغه شان دې معنا بعض علماو دا کړي چې مجاهد هغه عالم هم دی چې علم زده کړ او بې په مادیات او دنیا کې اونه نه خطا بلکې ارسه قربان کړل او دین د اشاعت د پاره ځان وقف کړ
په یو مدرسه او یو جماعت کې کېناسته او خلکو ته دین بیانوي دا هم یو غټ ګران کار دی چې یو سړی خپل اهل پرېږدي خپل کاروبار پرېږدي خپل ملازمت پرېږدي او فقط دین دپاره ځان وقف کړي او د دین بیان کوي د دین نورو ته ښیي نو دا هم یو مجاهده ده او یو لوی جهاد دی دقه شان بعضې علما دا هم لیکي چې عمل کول او نیک عمل دا هم یو مجاهده ده او دا هم یو جهاد دی په یخه یخنۍ کې ته ولګېدې تا اودس وکړه بیا د ماسخوتن لمونځ ته رالي یا د سحر لمونځ ته لاړې دا هم یو عظیم جهاد دی د نفس په مقابله کې دقه شان اوس نفس دا هم نه برداشت کوي چې ته نیمه ګنټه یا 45 منټ درس قرآن ته کښېني شیطان خو چې زمره چکر به ووهي ګپې شپې به ولګي چېرته به آرام وکړي ملګرو سره به چېرته مجلس وکړي چېرته به لاړ شي خوراک به وکړي دا به وکړي ډېر شیزونه به ته ښایسته کړي لیکن تا د هر څه پرېښودل تا هم یو مجاهده وکړه یو جهاد دې وکړه یو کوشش دې وکړه دا واورئ ګوره دا د هر چا په قسمت کې نه وي او نه د هر چا د وس کار دی علم زده کوله یا علم بیانوله یا یو عمل کوله لکه درس قرآن ته رالی ښه په پابندۍ سره راځي دا هم یو غټ جهاد دی مونځ ته راځي 10-15 منټه مخکې او که د نفلو وخت نو نفل وکړي لږ تلاوت وکړي بیا مونځ وکړي مونځ نه پس ذکر اذکار وکړي بیا لاړ شي ښه پرسکون باوقار او باسکینه دا هم یو جهاد دی دا هم یو کوشش دی شیطان باندې دا ډېر مشکل تمامیږي شیطان به هر وخت کوشش کوي چې تا ته وسوسه واچي کله به درته وایي چې بهر لاړ شه کله به درته وایي په خېټه کې درد دی څه دوایي پسې لاړ شه 20 کارونه به درته مخې ته راولي لیکن ته د دې 20 کارونو باوجود هر څه پرېږدي او درس قرآن ته کښېني شیطان ډېر ذلیله شي چې ده خو یو قسم جهاد وکړه او عظیم جهاد یې وکړه راغی درس ته کېناسته دا وخت ګوره په مونږ هم تېرېږي او هغې خلک هم تېرېږي چې په حجرو کې ناست وي په بازارونو کې ناست وي لیکن زما او ستا وخت قیمتي کېږي لږ سوچ کوئ په دې خپل عمل باندې ډېر شکر وباسئ نن خو ما تا مجاهده کوو یو کوشش کوو دې عمل دپاره لیکن تاسو دا نن ورځ د دې نه کټ کړئ دا تیر شوي او ماضي دور ته لږ سوچ او فکر وکړئ چې چا په بازارونو کې تېره کړې ده چا په فسق او فجور کې تېره کړې ده چا په حجرو او په لارو او کوڅو کې تېره کړې په هغه باندې مغه وخت تېر شوی دی او په تا باندې وخت تېر شوی دی لیکن تا خپل وخت قیمتي کړی دی تا په درس قرآن کې تېر کړی دی تا په تلاوت قرآن کې تېر کړی دی تا په نوافلو کې تېر کړی دی تا منځونه په باجماعت کې دي په هغې کې دي خپل وخت تېر کړی تا ګټه کړې ده تا ته به د دې اجر او ثواب ضرور ملاویږي او اله به پته ولګېږي چې دا دروغجنې سترګې دې پټې شي او په قبر کې حقیقي سترګې ستا کولاو شي